که چیرته تاسو غواړئ د یو چا نمبر وي یا د هغې ایمیل ادرس وي او تاسو دا معلومول غواړئ چې آیا په دې نمبر باندې فیسبوک آی ډي شته که نه، یا که چیرته تاسې ایمیل ادرس وي څوک یې درته راولیږي د تا څخه غوښتنه وکړي یا تاسو څخه څوک پوښتنه وکړي چې آیا دا معلومولی شي په دې نمبر یا د ایمیل باندې چې دې باندې فیسبوک آی ډي شته که نه، نو دا به تاسو څنګه معلوموئ چې په یو نمبر یا ایمیل باندې فیسبوک آی ډي جوړه شوې که نه، د هغې نوم، پروفایل، هر څه به تاسې معلومولی شئ. نو په تا مو نه پرېږدم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو درنو دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو لپاره که چېرته تاسو غواړئ چې د یو چا نمبر وي تاسو ته مزاحمت کوي یا یو ایمیل دی تاسو غواړئ چې معلوم کړئ چې په دې باندې فیسبوک آی ډي شته که نشته، نو د دې طریقه به په دې ویډیو کې تاسو ته زه ښیم. نو اول به تاسو راشئ که فیسبوک لیټ وي او که غټ ورژن فیسبوک وي تاسو به فیسبوک ته دننه شئ. چې کله دننه شئ نو دغسې وګورئ دوه ډنې زما په دې کې خلاصې دي، په دې به تاسو به په لاګین باندې کلیک نه کوئ. ګوره دویمې لیکلي لاګ ان ټو another account او لاندې لیکلي دي find your account، تاسو به په find your account باندې کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو نو زه دلته اوس راځم د مثال په ډول زه خپل یو ایمیل ادرس دلته سرچ کوم چې آیا په دې باندې کومه فیسبوک آی ډي شته که نشته. نو تاسو ګورئ سکرین هم تاسو ته ښکاري، زه یې اوس سرچوم. ومې لیکل مجتبی هاشمي 0701@gmail.com دا زه سرچ کوم. دا مې چې کله سرچ کړه درنو لیدونکو تاسو وګورئ زما آی ډي راغله، خپله افیشل آی ډي مې ده د فیسبوک. په دې ایمیل ادرس باندې زما فیسبوک اکاونټ دی. نو که چېرته تاسو ته معلومات نه وي چې په دې ایمیل باندې فیسبوک اکاونټ شته که نشته نو دلته تاسو سرچ کولی شئ. ګورئ ما خپل ایمیل ادرس سرچ کو، زما رسمي فیسبوک اکاونټ راغی چې په دې ایمیل باندې زما خپله فیسبوک اکاونټ دی. اوس راځو دلته یو نمبر زه د مثال په توګه دلته سرچ کوم چې آیا په دې نمبر باندې کوم آی ډي شته که نشته. نو زه خپل یو نمبر اوس دلته لیکم د مثال په توګه 020150152 دا زه سرچ کوم. دا مې چې کله سرچ کړ درنو لیدونکو وګورئ چې دوه دانې آی ډیانې راغلي، یو زما خپل آی ډي ده او لاندې کوم بل یوزر هم ورسره راواغوست. فکر نه کوم چې دا زما یي، که ویم کیدای شي کوم آی ډي ما جوړه کړي د کوم فیسبوک ویډیو دپاره کوم آی ډي وي. دا وګورئ پاس زما خپل آی ډي راغله، یعنې په دې آی ډي کې هم زما دا نمبر ایډ دی پکې شته دی. نو دا طریقه چې ما مجتبی هاشمي تاسو ته وړاندې کړه چې څنګه کولی شئ چې د موبایل د نمبر څخه یا ایمیل ادرس څخه یو سړی معلوم کړي چې آیا فیسبوک آی ډي لري که نه لري. نو هیله لرم چې طریقه مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې، ښه وخت.